बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 7 है प्रोटेस्ट एंड पंजाई पदी की मुंगा इंपॉर्टेंस ऑफ पंजाई मुंगा शो कड़ो न बाकी हेडिंग दे सिम्बियोसिस और सिम्बियोसिस के मुंगा लाइकेंस पर बारे के वो सिम्बियोसिस तो सिम्बियोसिस देते हुए ची दो लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहिमी मशावरत बानी या बाहिमी रिलेशन बानी उसीगी او یو بل له پیدا ورکوي نو دغه ریلیشن ته مونږ وایو سیمبیاسیس. نو په دې سیمبیاسیس کې د باهمي ریلیشن کې زموږ سره یو اگزامپل دی د لایکنز. لایکنز به تاسو ویلې دی باره کې ما ویډیو کړی ده چې زموږ سره دوه ارګانیزم دي، یو زموږ سره پنجای ده، بله زموږ سره الجی ده. نو دا دواړه په یو ځای باندې سیمبیاسیس ریلیشن چې دی دا زموږ سره جوړوي، او چې کله دا دواړه زموږ سره یو ځای شي نو دا زموږ سره د ونو په دې تنه باندې چې دی زموږ سره ښکاري، داسې ښکاري لکه ته به وایې چې په دې ونه کې پنجای چې دا د دې سټیم نه چې دا راوتی دی، دا زموږ سره داسې ښکاري. د تصویر کې تاسو لیدلی شئ په دې کې اوس زموږ سره یو فنګس دی یو الجی. نو په دې ریلیشن کې به موږ دا وایو چې دا فنګس څه کار کوي او دا الجی د دې خپل ریلیشن لپاره چې دی څه کار کوي. نو الجی از فوټوسنتیټیک پارټنر. په دې کې اوس څه خبره ده چې یو زموږ سره فنګس دی بل زموږ سره الجی ده. نو د الجی ته موږ راغستی دی، نو الجی ته موږ ووایو چې دا فوټوسنتیټیک پارټنر دی، چې دوه اوسېږي نو په دې کې دا یو بل پارټنران دي. نو دا الجی کې فوټوسنتیټیک پارټنر شو مطلب دا دی چې دغه فوټوسنتیز کېږي، سنلایټ ابزرو کوي، نو د هغې د وجې نه دی خوراک تیاروي. نو څونه اهم کار دی کوي چې د خوراک تیاري ځان به هم ولي او خپل پارټنر چې دی دا به هم ورکوي. ځکه وایي چې بوث آر بینیفیټډ. فنګس ته هم پیدا رسي، الجی ته هم پیدا رسي، نو دواړه چې دی زموږ سره چې دی دوه ریلیشن چې دی دا به قایمي. فنګل پارټ از مور ان دیس اسوسییشن. اوس الجی زموږ سره فوټوسنتیټیک دی، خو په دلته کې زموږ سره دا خبره ده چې په دې ریلیشن کې به پنجای چې دی دا به زموږ سره سیوی وایي. که مونږ د سټیم ته ګورو یا په بل ځای کې دوی یو ریلیشن چې دی جوړ کړی یو ځای اوسېږي، نو په دې کې به د پنجای د مقدار چې دی دا به پکې سیوی. دا خبره یاد ساتئ چې په لایکن چې دی په دې کې به د پنجای د مقدار چې دی دا به سیوی. چې پنجای ده نو موږ به د هایفا خبره چې دی موږ خامخا کوو. نو گرین الجی اینڈ سم ټایم بوث. د دې خبرې مطلب دا دی چې زموږ سره د پنجای کې هایفا ده، نو د دې سره به د الجی چې دی خور شوی، نو د دې په دې هایفا کې به زموږ سره گرین الجی سی وایي، یا به زموږ سره داسې چې د دې په دې هایفا کې زموږ سره به څه چلي، یا به زموږ سره دا دواړه. هایفا اصل کې موږ د پنجای روټ ته وایو، لکه زموږ سره یو عام پلانټ دی د هغې روټ چې دی هغه خورېږي، نو دغه شان د پنجای چې کوم روټس دي هغې ته موږ هایفا وایو. تارون په شان سټرکچر یې لري. نو د دې چې کوم هایفا ده نو په دې کې به ګرین الجی سی وایي. که فرض کړه ګرین الجی پکې نه وي نو بیا به زموږ سره دواړه. خوراک به د کوم ځای نه ځي چې دا فوټوسنتیسس کوي، نو دله خو هم خوراک پکار دی. نو سپیشلایزډ فنګل هایفا پینیټریټ ان د سیل والز اف الګل پارټنر اینډ ټرانسفر نیوټرنټس ډایرکټلی. په دې کې به څه چلي چې سپیشلایز فنګل هایفا د دې پنجای یو هایفا چې دا هغه به خوره شوي چا طرف ته، د الجی طرف ته. پینیټریټ ان د سیل وال اف الګل پارټنر. د دې چې کوم هایفا ده د پنجای نو هغه هایفا به خوره شوي او الجی دی باډي د چې دی دا به ننوځي. اینډ ټرانسفر نیوټرنټس ډایرکټلی، او دله به نیوټرنټس چې دی دا به له ډایرکټ چې دی هغه ورکوي. د هایفا په ذریعه باندې به دلته چې دی خوراک څه کېږي میلاویږي. اوس دا زموږ سره فوټوسنتیټیک دی نو دا به چې دی دله خوراک ورکوي. فنګس سینډ سیګنل ټو الګل پارټنر ټو پروډیوس میټابولیک سبسټانسز. چې خوراک دی الي نو دی بلکې خوراک په دله ورکوي، الجی بلکې خوراک چې دی دی به دله ورکوي. خو فنګس په دې ریلیشن کې سیګنل ولېږي د الجی ته، دته دا وایي چې ته میټابولیک ویسټ پیدا کړه. میټابولیک ویسټ چې کله دا پیدا کوي نو په دې کې زموږ سره نایټروجنس کمپاوند هم راځي، په دې کې زموږ سره اکسیجن هم راځي، ځکه چې زموږ سره فوټوسنتیسس کېږي. نو په دې طریقه دا میټابولیک ویسټ چې دی هغه پیدا کوي، خپل اکسریشن چې دی نو په دې طریقه به چې دی پیدا کوي. ګورئ د فنګس هایفا به دته خوره شي، د هغې په ذریعه به د الجی خوراک چې دی دته لاړ شي، دی بیا دته سیګنل ولېږي چې میټابولیک ویسټ چې دی هغه لري. ټیک شو. بیا زموږ سره مونږ دا وایو د لایکنز چې دي دا زموږ سره د ایکولوژیکل سکسیشن پاینیرز دي. پاینیرز اف ایکولوژیکل سکسیشن ان ایکسټریملی هارش هیبیټیټ. چې په هیبیټیټ کې په یو سپیشي کې زموږ سره چینجز راځي، یا ډېر شي سپیشي دي هغه په یو هیبیټیټ کې اوسېږي، وخت سره سره په دې کې زموږ سره چینجز راځي، نو هغې ته مونږ ایکولوژیکل سکسیشن چې دی هغه ته مونږ وایو. او دا چینج د چا د وجې راځي؟ د لایکنز د وجې. بلکې لایکنز ته مونږ ګورو نو د دې دا باډي چې دی دا زموږ سره کلر باډي ده. چې کله ورته مونږ ګورو نو موږ ته چې دی دا کلر ښکاري، ګرین کلر، زموږ سره ریډ کلر چې هم کېدی شي، وایټ کلر چې هم زموږ سره کېدی شي. د
The colored pigment protect the photosynthetic partner from harsh sun rays. was LG دا زموږ سره photosynthesis کوي ټیک شو نو د کلر د وجې نه به دا LG دا د دې پروټیکشن به کیږي د سن ریز نه چې ډېر خطرناکې شعاګانې راځي نو په دې کې چې کوم پیګمنټ دی کوم کلر دی نو دغه کلر چې دی دا به د لور د خطرناکو شعاګانو نه دی ساتي او پیګمنټ کین بی ایکسټریکټډ بس په دې کې چې کوم قسم پیګمنټ دی که هر رنګ والی دا پیګمنټ موږ د دنه اغستی شو په یو پروسس باندې چې هغه د سونیکیشن پروسس چې دی هغه ته وایي and can be used in natural dyes او دا موږ د نیچرل ډایز په ځای چې دی موږ استعمالو اکثر به تاسو لیدلی چې په مارکیټونو کې د زنانو کپړو چې دی د هغوی لوبټولو چې دی رنګ ورکړی کېږي نو دغه دا رنګ چې ورکړی کېږي نو دا ول هم د دې ډایز په ذریعه باندې چې دی ورکړی کېږي د هر که موږ نیچرل ډایز خبرو وکړو دلته څوک دا نه پېژني خو د هر قسم سبزۍ نه چې کم کلر باډي ځي نو د هغې نه دا ډایز چې دی دا د حاصلې مختلف پروسس دپاره د میکانیزم دپاره چې دا استعمالوي نو دا لایکنز و چې لایکن چې دی څه ته وایي بیا چې لایکن اسوسیشن چې دی په دې کې نیوټرن څنګه دی هایفا څنګه ده ایکولوژیکل سټیشن خبره پکې راغله او بیا کلر پیګمنټ انشاءالله په دې پسې ورپسې لیکچر چې تاسو ته بیا وکړم تھینک یو ډېره مننه